السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د سلو موشن ویډیوګانې جوړ کړئ. او دوستانو د دې په باره کې له ما چې ډېرو کسانو پوښتنه هم کړې وه چې موږ ته د سلو موشن طریقه راوښیه چې موږ څنګه کولی شو چې خپلې ویډیوګانې و سلو موشن ته واړوو. نو په دې ویډیو کې تاسو ته یوه ډېره خوندوره طریقه درښیم چې د دې طریقې په ذریعه سره به تاسو په ډېرې اسانۍ سره وکولی شئ چې خپلې ویډیوګانې و سلو موشن ته واړوئ. په ویډیوګانې کې که مو هر ځای تیزوئ نو هغه ځای تاسو تیزولی شئ، او که مو هر ځای سلو کوئ نو هغه ځای تاسو په ډېرې اسانۍ سره سلو کولی شئ و سلو موشن ته یې اړولی شئ. نو ډېره خوندوره طریقه ده، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. ډېر اسانه ګوره، په دې کې اول اپشن د سلیکټ ویډیو، دلته تاسو ویډیو ورښولی شئ، هغه ویډیو سلو موشن ته اړولی شئ، او کومې ویډیوګانې چې تاسو په دې کې جوړې کړئ سوي کړئ سلو موشن ته یې واړوئ هغه د موبایل ګیلري ته هم ځي او په دغه دویم اپشن کې هم راځي په دغه سیوډ ویډیو کې. نو راځو ګوره، په دې کې اول اپشن د سلیکټ ویډیو، په دغه سلیکټ ویډیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته چې هره ویډیو تاسو سلو موشن ته اړوئ سمپل تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم ګوره دغه ویډیو ده. اوس زه راځم دغه ویډیو سلو موشن ته اړوم. دا خو ګوره یوارې سلو موشن ته وختې ده، خو زه نور هم سلو موشن ته اړوم. نو دغه رقم ګوره اوس چې په دې ویډیو کې هر ځای تاسو سلو کوئ، اوس مثال دغه اول سره زه سلو کوم، خالي دلته تاسو یو ساتکی کلیک ونیسئ، دلته چې کله هم تاسو کلیک ونیسئ نو اوس هم په ویډیو کې هر ځای سلو کوئ تیز وخت هغه اوس تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ. مثال زه راځم دغه اول ځای دلته سلو کوم، نو کله چې تاسو هغه ایریا سلیکټ کړئ هغه ځای وروښیاست د ویډیو، مثال تر دې ځای پورې ګوره له دې ځای نیولې بیا تر دې ځای پورې لاندې ګوره یو اپشن ده، په دې کله تاسو کلیک وکړئ دلته ګوره اوس تاسو تیزوئ او سلو کولی شئ. په دې کې اوله دا پورته چې دی دا سلو دی، دلته ګوره له دې ځای بعد اوس تاسو دغه ویډیو چې ده دا سلو کولی شئ 0.4x 0.3x 0.1x ګوره په دې باندې ما کلیک وکړئ. اوس زه راځم ویډیو له سره پلی کوم، اوس بیخي زیاته سلو شوه. ګوره دوستان تاسو کتلی شئ ویډیو بې اندازې زیاته سلو شوله. نو دغه رقم زه راځم 0.2x ته اړوم، ګوره تیزه شوله. نو دلته یعنې ویډیو تاسو سلو موشن ته اړولی شئ. هغه رقم زه 0.3x ته اړوم. نو ګوره ویډیو اوس دونه شوله. نو دغه رقم تر دې دا ویډیو ګوره موږ سلو موشن ته واړوله. کوم چیرې تیزوله، مثال زه د اول سر ورتیزوم، خالي په دې باندې کلیک وکړئ، دغه لاندې والا چې دی دغه له ا که بعده دغه دلته ویډیو تیزوي. مثال ګوره ما دا ټو ته ورکړئ، نو که زه په دې باندې کلیک وکړم ګوره دا ویډیو دلته ډېره تیزه شوله، دلته بیرته ویډیو لیک سلو شوله. مثال د اول سره زور تیزوم دلته بیرته سلو کوم، دغه حصې زه بیرته سلو کوم، بیرته به دلته تاسې 2 سکنډه کلیک ونیسئ، ګوره دویم اپشن یې هم دلته راکړئ، دا جلا اپشن سو دا جلا اپشن سو. اوس دلته مثال دغه حصه چې دی دغه زه بیا نور ورسلو کوم 0.3 ته دا ما واړوله، او دا راځم دغه لږ نور هم ورتیزوم ټو ده زه مثال ترې کوم. زه راځم دا ویډیو پلی کوم، نو ګوره دا ویډیو مې پلی کړه دلته تیزه شوله، دلته بیرته سلو شوله. ګوره تاسو کتلی شئ دا ویډیو څونه سلو شوله. دغه رقم چې هر څونه مې سلو کوله دوستانو خالي کلیک به کوئ، دلته مثال اوس کې چیرې تاسو دغه اپشن ته راواړئ 0.1 دا بیا ډېره سلو کوي. نو اوس کې موږ دلته ورته وګورو، ګوره ویډیو ډېره زیاته سلو شوله. نو دوستانو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره په ویډیو کې د خپلې خوښې حصه تیزوئ سلو کولی شئ. مثال بل حصه مې بیا کې تیزول سلو کوله، خالي په هغه ځای کلیک نیسئ، دلته بل اپشن یې ګوره درکړئ، دلته بیا اوس تاسو تیزوئ سلو کولی شئ. نو که چیرې اوس تاسو غواړئ چې دغه ویډیو سیو کړئ، په دا کونج کې ټیک مارک بټن ده، په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، دغه لیکه به 100% ته ورسېږي، دغه ویډیو به ستاسو د موبایل په ګیلري کې سیو شي او په اپلیکیشن کې په هغه دویم اپشن کې به هم سیو شي. نو دوستانو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره ویډیوګانې و سلو موشن ته اړولی شئ، ویډیوګانې تیزولی شئ. کوم چیرې ویډیو خوښ شي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ، او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.